ملګرو کو تاسو نه څوک دا تاسو کې چې په دنیا کې د پیسې نه اهم څه دي نو تاسو جواب بسوي زما جواب خو دا وي چې د پیسې نه اهم ژوند دی چې بندنی نه پیسې د سکار د پیسې نه اهم صحت دی څنګه چې خاطر افریدی وای چې تخت او تاج او بادشاہي په کار نه وي پارمان د روح صورت شي چې بیمار شي د پیسې نه اهم عزت دی ځکه چې د پښتو متل دی چې پیسې د لاس خیره دی بل خلک مونږ لیدل چې پیسې د لړ شي خو بیا ولر شي خو عزت چې یو پرې د لړ شي بیا راتللی ناممکن ده قریب وي د پیسې نه اهم د وینې رښتې دي دا هغه چا ته پته ده چې چا مور وفات شي د چا پلار وفات شي ورور خورې وفات شي واړی وفات شي کور والی وفات شي یا بنده وایي چې هیڅ نه وي خو چې دغه بنده وي د پیسې نه اهم ایمان دی خو دا هغه چا لپاره چې کوم خلک مذهب باندې بلیف ساتي د مذهب بیزاره خلکو لپاره ایمان څه اهمیت نه لري خو چې څوک په مذهب باندې بلیف ساتي یو عقیدت لري نه د هغه لپاره ایمان د ټولو نه اهم دی ځکه چې دا نور ټول سیزونه بدل ته پاتې شي ایمان به دې ځان سره هلته وړي نو چې چا سره ایمان شته نه د ټولو نه کامیاب دی چې چا سره نشته هغه ناکامه دی او د ټولو نه خیري خو د ټولو نه امپورټنټ د پیسې نه اهم مایند سیټ دی ذهنیت دی د سوچ ته طاقت او د مایند سیټ که تاسو ته پته ولګي دا نو دا نور ټول سیزونه به تاسو ته هیڅ ښکاره شي مایند سیټ څنګه د پیسې نه اهم دی لویه موضوع ده دا به بله ویډیو کې شي